नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा युहिब्बुहु व यर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा ज़करहु ज़ाकिरून व अदद मा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब सदर मुहतरम हज़रतुल अल्लामा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल जनाब शेखुल कुरान वल हदीस मौलाना फज़लुल्लाह दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ातुहुम अल आलिया व दीगर उलमाए किरामो तौस्तमख के नाज़िम से मुहतरम और नाज़िम से नमख की वली से मुहतरम ददी मजलिस मकसद तौस्तवाज़िह का ददी मजलिस मकसद दख्पल खूब नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा इजहार द मोहब्बत ते कम मोहब्बत के सहाबा अइम्मा द उम्मत अकाबिरो ले उलमा द अल्लाह जल्ल जलालुहु द नबी सर कड़े वे मंगो तासो अगा से मोहब्बत लसम इसम नशुकवले अगुई बद अखफल नबी द खातिर जान कुर्बानाओ माल बे कुर्बानाओ बच्ची बे कुर्बानोल तोल जिंदगी बे कुर्बानोल खुदा अल्लाह द नबी खबर बेज़म के तन पर होता मोहब्बत ये जुदा सेज दें
بعض ائمه به یو شان د محبت اظهار کو، بعض بل شان. دیتا علماء تنوع فی المحبت وئی. منگو تاسو کمزوری ان اظہار دا محبت دا مجلس پا جوڑولو کی کو. دا یو نوع محبت تے دا خپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره. اللہ دی زمونگا استاسو دغا محبت نورم سیوا کی. دا سے مجالسو کی نور سے نہیں، دری خبری پکی وی عام طور بانے. یو منگا او تاسو دا اسلام او دا دین دا مسائلو نا خبر شو. دویم نمبر اہل محبت مجلس کی کینو صادقین و مجلس کے. دریم نمبر د خپل نبی د کمالاتو د صفاتو د تاریخ نه خبر شو. د دې دریوالو خبرو مقصد هغه یو دی چې زمونږ استادو د دنیا زندگی مخسته شي او د قبر او د آخرت زندگی زمونږ استادو خسته شي. او دا د ټولو مسلمانانو د تمنا ده، دا ارمان دی. نو چې کله داسې مجالسو کې رونو کې نه او دې سره مینه کوي، الله به یو نعمت درکړي. هغه نعمت دا دی چې تاسو به نشه نه کوئ. نشه کې به پروزئ نه. او کوم خلکو ته چې دا نعمت نه دی میلاو، د خپل نبی صلی الله علیه وسلم محبت ورتا نه دی ملو، هغه خلق نشه کې پراته دي او نشه دي. ورونو نشه دوه قسمه ده. یو ته چرس او پاوډر وغیرہ وای، دا یقینا خطرناک سيزونه دي. الله دې زمونږ استاد ټول د دینه بچ کی وره. خود دین خطرناک نشه هغه د چې انسان ته عارض کیږي او ورزي، هغه بیا د چرسو د پاوډرو نه ډیره خطرناک ده. ورونو انسان په ټوله زندګۍ کې سلور کرته نشه کیږي بغیر د چرسو د پاوډرو نه. غره نمبر 1 چې کله بالغ شي، نمبر 2 چې کله مالدار شي، نمبر 3 چې کله دته کرسی او مرتبه ملو شي، نمبر 4 چې کله دستاربندی مونږ طالبانو علماء ته وکړو. دا سلور کرته انسان باندې څه چل کیږي. او د داسې مجالسو مقصد داوی چې د چا په زړه کې محبت وي او د ایمان رڼای دغه نشه بیا په اثر نه کوي. پہلا نمبر مونږ تاسو ورونو که سوچو کو ماشوم توایو برا والا غوي خدا جی غیا راوړه ډېره خدا فلانه کارو کډېره خدا کورته سودا راوړه د بازار نه ډېره خدا. زمونږ استاد ماشومان د مور او پلار تابعداري، مور او پلار چې څور توي ماشومې منی رونو دا سلسله روانه. پلار خوشاله زما ربا ما چې کم بچی تا نه غوښته اقدر لراکو تابعدار او فرمان بردار زه چې څور تویم هغه منی. پلارم خوشاله، مورم خوشاله، ماماګان او ترونو زامنم خوشاله. هر څوک دا ماشوم ځان ترانی دی گئی او مینه وسره کوي او د ارچا په زړه کې د ماشوم محبت وی. دا څه ده کله ما په خبره هپېږي کنه.
سلسله روانه زمونږ د استادو زبردست مینه ماشومانو سره داسې یو وخت راشي داسې یو زمانه راشي د شپې ماشوم ټیک ټاکي سار وختي کې شي پلار ورته وایي بچیا مونځ ته پاڅېږه مؤدب ماشوم پلار ته برګ برګ وګوري چې د هغې نه ادب کمی وبسېږي چې د هغې نه ادب کمی پلار ته وایي ته خپل کار کوه زه به خپل کار کوم نو پلار وایي یا الله دا څه چلو شو دا خو دې ټوله زمانه کې زما تابعدارو زما خبرې به منلې اوس دې شپه کې کوم انقلاب راغی سار ما ته برک برک ګوري ما ته کنځلې کوي ما ته خبرې کوي زما خبره نه مني د باندې څه چلو شو دی ورته وایي بچیه والې دا تا باندې څه چلو شو بیګا مازدیګر ته ټیک نه وي بیگا مازدیګر خو ستا زما خبره منله ماښام دې خبره منله ماخوستن چې ولکې دې زما خبره دې منله دې شپه کې کم انقلاب راغی ورونو دې شپه کې دا ماشوم بالغ شو او کم ځوان چې بالغ شي هغه نشه کې پروزي هغه ترونو بیا پلار نه ښکاري هغه پلار ته سپک ګوري خپل نیکه ته سپک ګوري خپل تره ته سپک ګوري خپل ماما ته سپک ګوري د دې وجه نه زمونږ د ستاسو ځوانان مونږ او تاسو د هغوی نه خوشحاله نه یو خفه یو پلار ته وایي ستا دماغ خرابه دي مور ته وایي ستا دماغ خرابه دي ماما ته وایي ستا دماغ خرابه دي کاکا ته وایي ستا دماغ خرابه دي بیکارو خلکو سره ګرځي ټوله زندگی په کرکټ او په بالونو تیره کی ټوله زندگی کې فلمونه او د شریعت او د اسلام بیکاره څیزونه ګوري رونو دا سلسله روانه پلار ورته خبرې کوي نه مني ماما ورته خبرې کوي نه مني کاکا ورته خبرې کوي نه مني دا سلسله روانه پلار استاد تراشی تعویذ کا زما بچے دم کا خدای ته باندې څه چلو شو رونو داسې زمانہ راشي پلار ورته واده وکي او چې کله د بال بچ خاون شي نو دی سم شي ماما ورته بچی درته یاد شو د واده نه پیله ستا دماغ کار نه کو یاره وایي ما نه ډېره غلطي شوې ده هغه وخت کې هلکم ځوانم پیده منه عجیبه دی یو انسان دی د ماشومتوب زمانه کې تابعدار دی د واده زمانه پورې نافرمانه دی او مغه انسان دی چې د بچو خاون شو بیا تابعدار شو اوس دماغو کار وکړه مخکې تیر شوی زندگی باندې خفه دی ولی انسان کې رونو مصیبت دا دی چې بالغ شي نشه کې پروزي بچی پیدا کېدل اسانه خبره ده سو کوادو کہ اللہ پاک کو لبچی ورکلی خود دین بچ کے ددی نشین بچ کے دل گران کار دے دیم نمبرونو من پخپل جماعتونو کے وقت یہ رہو زمن پا مقتدیانو کے چی سوک فقیر اور مسکین وی جماعت صفا کئی دو جماعت دا بمبو خیال ساتی دو جماعت دا امام خیال ساتی جماعت تا چیر روڑی جماعت تا روٹائی روڑی دو جماعت حفاظت کئی دو کلیوالو حفاظت کئی انتہائی انکساری پکیوی کلا کلا موس ترازی کلا کلا تاجد ترازی بالکل تابداری ہمیشہ لاس کے تسبیحی خپل رب تجاری حیران بسی جو خدایا دا صبر لی مخلص تاویو دا صبر خیسته منزونه کوي دا صبر خیسته روجی نیسی تحجد کوي او صبر تابعدار دی مولانا صاحب ورته دعا کوي پلار ورته دعا کوي گاونډیان ورته دعا کوي رونو تر شپې پورې ټیک وي سهار چې راپاسي پلار ورته بچي جومات ته نه ځي بانګ نه وی نه یې مزګار مولانا صاحب ورته وایي ته خو پرون ښه جومات دې صفا کوه نن خو د جومات پاک نه که دا ولې استاد جی گڑے وڑے موائے والے دستا مزدوری جماعت زما کار دے سڑے حیران شي یا اللہ دبانے سے چلو شد دیکھو اگا سڑے ہو چی حمامت المسجد تے ورطوی ہمیشہ با جماعت کے ناس تو دو جماعت کو انتر ہوا جماعت اتسپا کاؤ دو جماعت خدمت کاؤ گاونڈی تے خوشحال ہو کلیوال تے خوشحال ہو ہر سوک تے خوشحال ہو اقارب رشتہ داران تے خوشحال ہو امام تے خوشحال ہو دا دبانے سے چلو شو سو تے تپوس کے رونا دشپا کے صحیح انقلاب رہا
ویرا یو تجارت میں کو اللہ مالدار نکړه. موږ تاسو ټول د الله نه پیسې غواړو. علماء ناس کې الله فرمایي ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض. الله وی که خپل بندگانو ته رزق سیوا کم نو دوی بیا سرکشي کوي. مالدارو خلکو کې کم خلک دي چې الله پاک د دې نقصان نه بچ کړي. دا څه کنه دا فقیران او مسکینان تابعدار خلک ګوره. مالدارو کې تابعدار شته خو ډیر نه. نو د فقیرانو او د مسکینانو په زړونو کې د اسلام او د دین درد وي. د جماعت تعلق وسره، د جماعت د مولیانو تعلق وسره، د طالبانو تعلق ورسره، د مسکینانو تعلق ورسره. تابعداري چې مالدار شي جماعت صفا کوي. یو سړی چې د تجارتونو راکوشي جماعت صفا کوي. اغله خو بتور دی تاسو باندې کې الکه سچلو شو انسان کې مصیبت تا ده د چې مالدار شي نشه کې پروزي. دیوی اسمان ما ټینګ کړی دی، پیسې زما سره دي، تجارت زما سره ده، کمال خو ما کې ده، د نشه کې پروزي. دریم نمبرونو زموږ استاد علاقه کې چې څوک کوټونو ته ودرېږي کور په کور باندې ګرځي، د درې کسانې ځان سره یو ځای کړي، زبدا کوم او زبدا کوم او زبدا کوم او زبدا چل کوم زبدا چل کوم. یو سړی دعا ورته کوي، یو سړی ته زبردست پستی خبرې هم کوي. او چې کله اوټوالي او پاشي نه دې موږ تاسو ګورو منگو یا اللہ دا خو سب پوری زمونگا استاسو کلی کیوں سیدو دیکھو منگا استاسو در خیسته خبری کولی زمونگا استاسو در مڑیو در جوندی خیالی ساتو تا دبانی سچلو شو. انسان کی مصیبت تا دے دا چی مرتبی تا ارسی گی دا نشک پروزی چی کلا آغا زمانہ لارشو بیا تال راش تورتے پرون در غلم تنوی ویلے آغا جدا خبروا وی داخل میں بیا پاس کم انشاءاللہ تبا ماو گورے تیر پہیر اور باقی روزگار. انسان کے رونو مصیبت تا دے دے چی مرتبی خاون شی دے دیا نشک پروزی. سلورم نمبر رونو طالبان دیر فقیران خلق دے اور مسکینان اور تابعدار خلق دے. من پخپل جماعتونو کی طالبیت کرے دا کل براتا د جماعت خلقوی جماعت صفا کئی منگوی بالکل تابعدار کل بے راتوی استاد جی تخواسم جماعت کے دے رہے او بو اختر و باسا سبیل کیا چوا اس خو سہولتون ډیر شو زمان پداور کے با پا جماعتون کی اگدو سبیلونو اغیتا بے اڑو کی ٹینکی جوڑا کرے با خلق چسو پا مستر آتا چار اندام تا یو دو بوکیو بے رائستی او پاگا ٹینکی کے بے چولے استادی تا خو جماعت کے پروتے دا شہر ڈکاو کنا سبیل منگو ډیر خدا منگ باغا سبیل ڈکاو جماعت بم صفا کاو دا جماعت خیال بم ساتو رونو دا عاجزی او دا فقیری سلسلہ روانوا استاد براتوی دا کارو کا منگو بالکل دا سلسلہ روانوا رونو تردیب پوری چه دستاری فضیلت ورطاو تڑلیشی اغنا زبردست عالم جوڑ شی بیا ورطاوی مولانا سے جماعت سبیل اوگون رک سوے بیا ورطاوی مولانا سے تخ عالم کستا استاذ خا عالمو ویزد اخبر استاذ تدیر عالم سمر زمانہ وشوا پرون فارغ شو ما تا سند ملو شو زما تا پٹکے اوالے شو استاذ میں پوئیگی خودم رڑیر نا تو سمر زب پوئیگم پا دوی مورس تے تپوسو کا وی استاذ دے خپوئیگی کزو وی زما استاذ خو پریدا چی زما دا استاذم نے پوئیگی سلورم ورست تپوسو کا وی زمان دا استادم نپیگی علم خو ما سره دے رونو چی سمرا ورزی تیریگی دا دستار بندی دمرا دا دنا فرمانی سیوا کیگی اللہ پاک دے منگ دا تاسو ٹول تے بچ کی تردے پوری چی آئی موتا ورسیگی بیا بدر توی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہ پوئیگی امام محمد رحمہ اللہ نہ پوئیگی امام ابو یوسف رحمہ اللہ نہ پوئیگی تردے پوری بیا بدر توی تابعین نہ پیگی بیا بدر توی منا صحابہ خو عوام خلقو تردی پوری چی بیا بدر توائی وی نبی علیہ السلام امی والعیاذ باللہ امی صفت نہ کئی زان وندی امی ورتوائی وی دا اللہ خبری کوا
تب یا اللہ دا سو چلو شو اسا پوری مدرسہ کیو اسا پوری جماعت کیو زبردست عاجزی پکی ہوا کتاب پہ کہتا کتاب کے سو گوری نو کتاب مصنف تا عالم ہوئی کہ نہ ہوئی پہلے بدا اگر علم مانی دیا دے کتاب گورے پہلے بدا اگر تقوی مانی بات کی وہ کتاب گورے دیکھو دا خپل استاد دا علم قائلو دا کتاب دا علم قائلو دا دبانے سے چلو شو رونو دا انسان کے مصیبت تاوے دتا چمم دستار بندیوں کو یا پا کالج کے پاس شی او دا شپارسم پاس کی دے نشا کے پروزی بیا دا چام نمانی بولے یاد ساتھائی ما تملگری وئی وی زمانگا علاقہ کی بیکار خلق پیدا شوی دی ما وائیس خبر ندا دا نشا کی پریوتی دی دا غا نشا ورطا تواری دا رونو اللہ پاک زمانگا تاسو کول دا دی نشے دا بچ کی آتی سو پوڈرو او چرس کی اللہ دے اخلاص کی خود چرسو دا پوڈرو نشا چے دا آغا دی سو کی اس کی او دا کان کئی آغا تا متوجہ دا سو چے پوڈر سکی نو آغا خرابی گی کپلار خرابی خرابی سو چے چرس کی خو مغا خرابی گی مورو پلاری بچ دے کورنئی بچ دا اکثر پوڈریان خلق باہر گرزی کورتا نزی اداغی نشا لازمی دا دا اگا سڑی سر تعلق دے دا معصوم چے بالغ شو نشا کے پریوتی دو دا نقصان دا بدن تا ندے بلکہ دا طولی کورنئی تا دے گورے دا طولی کورنئی تا دا نشا دا اغین دیر خطرناک دا بیارونو چے دا فقیر مالدار شو دا نقصان طولی محلی تا دے دا سڑے چے مرتبی تا ارسی دو او نشا کے پریوتی دو دا نقصان طولی حلقی تا دے او عالم چے نشا کے پروزی دا نقصان طولی دنیا تا دے گورے طول عالم تا دے بیا اللہ دے منگا اتاسو دا دا سے نشولا بچی رونو زمونگا استاسو دا دی مجلس مقصد دا دے چے منگا اتاسو اہل اللہ سے رکینو درمن خلق سے رکینو دا سی مجالس جوڑ کو زمونگا استاسو پزنونو کی بدا ایمان رنا شروع چی چاہتا چی دا ایمان رنا ملاو دا وہ اللہ کا پا نشا کی پریوتی دی گو رہے طالبان نیکان خلق دا پلار مخالفت کئی اس کرنا دا پلار لا سنخ کو لئی دا مور خدمت کئی نیکان خلق اہل اللہ والا خلق ادا گاونڈیانو مخالفت کئی ادا جماعتونو بے قدری کئی اس کلنا اگر طول عالم خوش آلے اہل اللہ خلق چاہوئی تا اللہ پاک علم ورکی داغا عجیزی نورم خطا کی زانتا دا سر عالم نوئی علماء وی اذا زاد علم المرء زاد تواضعا و اذا زاد جهل المرء زاد ترفعا وفي الغصن حمل الثمار مثاله وان يوران حمل الثمار تمنع اگر فرمائی ویدہ انسان طبیعت دارے کم انسان چا علم سیوا کی گی عجزی سیوا کی بچاچے ناپوہتیا و جہل سیوا کی گی دکے تکبر سیوا کی گی وی تاسو میوہ داری ونی تا نگو رئی کم ونکی چی میوہ دے رئی سانگی راکت رئی او چې کومه ونه کې میوه نه نو سانګي برای ورونو دا داسې مجالسو مقصد ګوره دا دی چې زمونږ د استادو په زړونو کې چې کوم ایمان پروت دی ایمان خو به اسې مضبوطیږي خو هغه به ورونو رڼا پیدا کوي زمونږ د استادو بدن کې څومره رڼا ده د ایمان د رڼا بیان الله پاک کوي اللہ فرمائی مثل نوری کمشکات فیہا مصباح دیر ترجمه علماء کئی یو ترجمه دادا وہی مثال دا ایمان دا مومن پسینہ کی اللہ پاک مومن تا چکم نعمت ورکلے دا ایمان دا مومن پسینہ کی دا سے رنا والا دے اللہ فرمائی لکا یو ڈیوچ دا د دې مثال الله زده کوي کم وخت چې قران نازلې نو نو هغه خلقو د رڼا د پاره به ډیوی استعمالول د ایمان مثال دا د رڼا ده د یو ډیوی ده ورونو چې تیار کې دیوه ولګي رڼا کوي کنه کوي او چې سینن کې هم دیوه ولګول نو رڼا یې کم ده کچا دا دیوه را واغستا او تاخ کې خوا نو رڼا سیوا کوي سیوا کوي کنه سیوا کوي رڼا را غونډ شي نو رڼا سشي هغه سیوا شي الله فرمایي د مؤمن په زړه کې چې کوم ایمان پروت دی
د دې رڼا سیوا ده پشان د ډیوې د خو ډیوه په صحن کې نه د صحن غوندې رڼا نه ده تاخ کې چې کېدي نو داسې رڼا کوي او بیا تاخ کې المصباح فی زجاجته تاخ کې کچا ډیوه کې خو او هغه د پاسه رونو شیشه نه نو رڼا سیوا وی خو چې کمی ډیوی د پاسه شیشې نو رڼا سیوا نه الله فرمایي د مؤمن په زړه کې د ایمان مثال داسې رڼا والا سیز دی لکه ډیوه چې رڼا کوي او عام صحن کې نه په تاخ کې کوي او هغه ډیوه په شیشه کې بند ده نو رڼا نورم سیوا شوه او بیا شیشیم سے دو قسم دی یو داسې شیشې دي چې هغه خیرنې دي رڼا پورا نه کوي الله فرمایي الزجاجۃ کأنها کوكب دری دا شیشم داسې پړکېدونکې ده گویا چې چمکدار ستوری دی شیشم په خپل زبردست رڼا کوي رو ډیوه ده په تاخ کې ایښودلې شوې ده شیشه کې بنده ده شیشم پړکېدونکې ده نو رڼا سیوا وي که سیوا نه وي د مؤمن مثال د رڼا د ډیوې دی ډیوه رڼا والا سیز دی نمبر 2 ډیوه په تاخ کې د رڼا سیوا شوه نمبر 3 شیشم دا ډیوه په شیشه کې ده نمبر 4 شیشم چمکدار ستوري غوندې پړکېږي نمبر 5 الله فرمایي یوقد من شجرت دې کې چې کوم تیل لی سړی بازار کې تیل والی او خراب تیل نو لوګي کوي رڼا دومره زبردست نه الله فرمایي د زیتون د تیلو نه دا ډیوه لګېدلې ده خدا تیل دومره صفا دي کچا ورته اور تیلې اونو نو دا تیل په خپلم رڼا کوي په خپلم رڼا کوي ورونو د مسلمان په زړه کې چې کوم ایمان پروت دی دا دومره رڼا والا سیز دی لکه ډیوه چې تاخ کی وي او بیا په دې ډیوه د پاسه شیشه لګېدلې چې شمپړه کېدونکي او تیلم زبردستی دغه رنګې کم نعمت چې الله موږ او تاسو له راکړی چې ایمان دی دا د مؤمن په زړه کې داسې پړکېږي او رڼا کوي الله دې زموږ او تاسو نصیب کړي ورونو په ایمان ووایه چې د چا په زړه کې ایمان داسې رڼا والا وي سینه کې داسې رڼا وي نو د ده په اندامونو کې به رڼا وي که نه وي د ده په اندامونو کې به رڼا وي دی چې د خولې نه خبرې کم کوي نو خبرو کې به تیاره نه وي هغه ته ځکه وایم چې موږ او تاسو مو مسلمانانو نه ګیلهمند یو اصل کې خبره د زړه ده ابل ورځ ما دا ملګری قاری صاحب یو ځای ته تللی یو مفتی صاحب د هغه په دې FM باندې خلکو ته مسلې هم کوي او ترجمې هم کوي موږ سره په روټۍ باندې ناستو وایي یاره زه عمرې ته تللی وم خو پاکستان کې خلک خبرې جدا کوي او هلته خبرې جدا دي ما ورته وی څنګه وی پاکستان کې ما ته خلک وی چې مدینه منورې ته لاړ شي که نه نو سړی ته زړه نه راکېږي سړی وایي چې کاش کې د مدینې منورې نه تللی نه وی مدینې منورې نه وایي چې خلک راځي نو بیا جاړي وی زه خو مدینې منورې ته لاړم سپکې نه زه مدینې منورې ته لاړم خو یو زیارتو او قبر نه ښکارېدو د رسول الله مبارک قبر مبارک نه ښکارېدو صرف جنګله ښکارېده ورته ودرېدم ما وی چې یا الله دې کې کم دي خلک وایي چې مزه یې نو دې کې څه دي خو جومات ته او زیارت ته وایي ما مونځ کو او شپه مې وکړه ملګرو ته میز خو عبادت ته ځم دا خو مکه مکرمه زبردست ځای دی هکې عمرې دي هکې طوافونه دي هکې منځونه دي چې کعبه مبارکه ته ګوري شل رحمتونه بغیر منځ در باندې نازلېږي دلته مدینه منوره کې څه دي زه خو یې قسم دې سهار وختي کې واپس رالم ما وی دي خلکو خو ټول دروغ وي او څومره خلک به وي دوکه کړي ما ورته وی مفتی صاحب خبره وره بلکې زما یو ملګري ورته زه میلمه وم
هغه ورته وی دا د زړه خبرې، دا د چا په زړه کې چې کرنټ وي، د چا په زړه کې چې محبت وي، د چا په زړه کې چې رڼا وي چې مدینه منورې نه راځي جاړي. مفتی صاحب ستا په زړه کې کرنټ نشته، ویاو دا صوفیانو سره جماعت جوړ کړي. حیران بشي، قسم دې چې زه حیران کړم. ماوی الله دې پیګه ته خو مولای، ته خو مفتی صاحب، تا خو بده دی ائمه کتابونه کتلې دي، پاره کې بده علماء تاریخ خو بده چرته مخې ته دل راغلی. تا چې مدرسه کې سبق کوي استاد خو بده طویلې کنا. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا حالو، امام مالک رحمه الله دا حالو، امام محمد رحمه الله دا حالو، د صحابه دا حالو. کم از کم دا تاریخ خو بده استاد ویلې کنا. دې ټول باندې د سترګې پټې کړې، ما وی د ایمان رڼا نه کوي. مفتی صاحب دې اوس په اف ام باندې کړ، نو مې دغه غلام فرید الدین دې کو غلام فرید دینم. ما وی د په زړه کې اوس رڼا نشته. ورونو د چا په زړه کې چې رڼا وي د ایمان، الله دې زمونږ د استاد نصیب کی. ورونو قسم دې چې خبرې کوي نو خبرو کې به تیار نه وي، هغه به پړکېږي او رڼا به کوي. خبرو کې تیار څه ته وایي؟ دروغ ته وایي. ورونو تاسو خو دروغ نه وایئ کنه، خو بار خلک وایي کنه دروغجن خلک شته که نشته؟ شته. دا ولې زړه کې ورونو تیار ده، رڼا پکې نشته. د چا په سینه کې چې رڼا وي، قسم دې په خبرو کې به هم رڼا وي، خبرو کې به چرته دروغ نه ویلې کېږي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله امام الاولیاء لقب ورته ورکړی شو. هغه سبق ته تلو، نو مور ته وی سبق ته زم خرچه راکړه. وی چې کله ستا پلار وفات کېده بچی نو 80 روپۍ پرېښي او تاسو دوه ورونه یې، نو 40 روپۍ ستا رسېږي او 40 روپۍ ستا درو. نو هغه 40 روپۍ ولا راواغستې او د کمیس لاندې پټ جیب ورته کېښود. وی چې بچی د نبروزي او زه سبق ته. هغه وخت کې عراق او بغداد کې د علم چرچا و. دی روان شه د تبرستان نه، مور ورته دوباره आवाज وکړ بچی راشه. وی سره مورې وی بچی یو خبره واوره چې دروغ باندې ګوره. وی ښا. دی روان شه نو په لاره کې قافله راووته د غلو. د یو قافلې سره روان شو نو غله پرې راووته. یو غل ولا راغی، وی هلکه تا سره پیسې شته ویا؟ وی څومره دي؟ وی 40 روپۍ او مور راته د دې قمیص لاندې پټ جیبي خې او باغې کې جوړي. اغل دا ګمان وکړ چې دې ګپ لګی مسخرې را پسې کوي. نو تیرا نو بل ولا راغی، تا سره پیسې شته ویا؟ وی څومره دي؟ وی 40 روپۍ او د قمیص لاندې دي. نو هغه وی چې دیم ګپ لګی نام تیرا تر دې پورې چې د دې غلو مشر ولا راغی، بچي پیسې د سره شته ویا او 40 روپۍ دي راسه. وی رښتیا وی بالکل رښتیا. وی رو باسا د جیب نه 40 روپۍ راځي. وی بچی دا راته وی دروغ دی ولې ونه؟ وی کاکاجی ما ته مور ویلي چې دروغ مو وایه، زه دا 40 روپۍ قربانولې شم خو د مور خبره نشم ورزولی. هغه د غلو مشر فوراً انقلاب پکې راغی. عجیبه ده په ژړا چې ای زما ربه دی ماشوم ته مور ویلی دی دروغ مه وایه، دروغ نه وایي پیسې قربانوي. ربه ما ته تا ویلی دی چې غلا مه کوه، زه غلا کوم. د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په لاس باندې سلطان ابن علی القاری داغه په مناقب یو کتاب لیکلی. ای کې وایي وی دی غلو د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په لاس بیعت وکړ او الله پاک هر یو غل ته زبردست ولایت ورکړ. رونو دا آیات ساته زمونږ د استادو علاقو کی کتاب د حدیث لیکي صحیح البخاری ورته وایي. داغه مصنف محمد ابن اسماعیل البخاری
اغم د حدیثو د پار روان شو او مور ورته پیسې په دې کالر کې بند نکړي وې پلان کې پیغله وروته ورته بچی پیسې د سرشتي ویا دومره روپۍ او دې کالر کې وې دروغ دی ولې ونه وې زه د نبی له صلوات و سلام احادیث زده کړل روان د رسول الله مبارک پاک احادیث دکو نو زه دروغ نه وایم د امام بخاری رحمه الله پلاس باندې اغغلو توبه وستا او غله پرېخوا ورونو د آیات ساتي دا د ایمان خبرې دي قسم دې د چا پسینه کې چې ایمان پړکیږي او رڼا کوي خبرو کې به تیار نه خبرو کې تیار دروغ وتوي الله دې موږ او تاسو د دروغ نه بچي خبرو کې تیار غیبت توي غیبت خو تاسو نه کوي خو بان خلق وي کوي کنه الله دې موږ او تاسو ټول د غیبت نه بچي غیبت پیژنه چې د یو مسلمان سپکه کې او پدې خپکهږي چې هغه ته دې اونرسي اسانه تاریخ ده یو مسلمان کې عیب ده او ته دا پوښی شاوې خو ته دا خوخه چې هغه ته دې اونرسي دې ترونو غیبت وایي او غیبت خطرناک چیز ده الله پاک فرمایي زما غیبت دومره بد شي لکه د مل رور وخه چې تاسو خوري او غم بد شي مونږ تاسو د مړو نه کرکه کوو مړو نه مونږ تاسو ورونو ډیره کرکه کوو بلکې زمونږ تاسو کلی کې چې مړ وشي او درې ته وړو کنه وړو اکر د کور نه وړو په جمعات نه جمعات نه وړو کنه دا ولې جمعات نه وړو یریږي مونږ وایو چې دې کټ کې دا پلار یو سموداز وې نو بیا به مونږ باندې څه چلو شي نو خلک وایي دا د جنازې کټ ته نو د جنازې کټ مونږ او تاسو بل جمعات کې تیار کړی دې د پاره چې کې نور څوک سملینا او که یو خسته ملمه دراغه او قدردان چې مال کټ رو باسا او دا کټ دی او ته یو زدي کې ود شو د کی نو مونږ او تاسو د مړو نه کرکه کوو کنه کو مخکې زمانہ کې بچي مړ یو شو نو دا جامع به چې کم د تخته باندې تیويستي او لمن بشنه درېوا دا او زړې سپلای او خیرن ټوپای او صادره او پټکې او بوټان او جرابې او کم صابون باندې چې اوسل ورک ټول صابون خو نه استعمالي لګي سپکه پاتش دا کفن نه بکمه ټوکړه پاتې شو دا هغه لاس ته چې یو غسل ورکړي دا دوه ګوتای دا بیرونو په یو رومان کې وټاړي او د جماعت امام نه دی راوړي استاد دې د جامع بزان لوګاندي او دا باچه او دا زبردست درې خمودا پټکې چې نو دا به وهینو جمع باکه او دا بوتانم خو زبردست قیمتي دي کوریا والا نو دا اچا زما پلان ته ثواب رسی مونږ ورته هغه غړای څه شو پلاس خو غړای وکنه بیا مې د پلان نه خره دا څه وکنه او کټانګر یړه مو سره نو هغه د پلان نه خره او کجیره زمکه پاتې و نو هم د پلان نه زما یو مقتدی مرشه او په خبر کې دا ځکه خبرې نه کوم نو چې جنازه نو کوم دوه پاندې را وېداواله مېدا سړي وېدا زما د پلار زړې جامې دي او دې کې صابون دی او دې کې دام ما غړې څه شو د ستا پلار سره خو سې کو پایو غړې و یا خو زما پلار سره پلار نه خمه مېدا جامې مو اچو دام ستا د پلار نه دا مونږ له وروړي نو مونږ او تاسو به د دین یریدو نو چې سړی مرشي سړی ته کرکه کوي کنه کوي او بیا ستاروري او داغینه غوخه روشو کې ته به وخوري الله فرمای د مل رور غوخه خورل چې څنګه ستاسو بدی شي دغه رنګ زما غیبت بدی شي نو الله به د غیبت کوونکو نسونه خپای ايحب لكم من تاكلوا لحم اخيه ميتا فكرهتموه د چا په زړه کې چې د ایمان رڼای خبرو کې به تیار نه خبرو کې تیار غیبت ته وای خبرو کې تیار کنزل ته وای
خلقو کنزلی نه کوي کنه. ما ته سړی بازار کې د کنزلو 61 ملاوي وی چې هغه والی نو کنزلی به تیز دک دا حال نورونو دا کنزلی چې کو دروغ وایو غیبت کو بیکار الفاظم دخلی نوزی دام زړه کې د ایمان رڼا کما ده. الله پاک دې سیوا کی د چا په زړه کې چې د ایمان رڼا وي قسم دې د دماغو کې چې کم فکر راځي هغه کې به تیار نه وي. دماغو کې تیار ستوي مسلمان سره د دوکي سوچ کوي. مونږ او تاسو چې سار وختي پاسېږو د دې فکر کو چې کم صوفي سے بدوکا کوما سودا کې څوک وروړي هم دوکا ماري او چې څوک علي غم دوکا ماري. نو دماغو کې به تیار نه وي. دماغو کې تیارو د مسلمان د دوکي سوچ دی، د اسلام د خرابېدلو سوچ دی، د اهل الله د سپکاوي سوچ دی. الله دې مونږ او تاسو ټول محفوظ کړي. د چا په سینه کې چې رڼا وي د په لاسونو خوځېدلو کې به تیار نه وي. لاسونو خوځېدلو کې تیار ستوي مسلمان باندې گزار کول، مسلمان سره ظلم کول، بے ځای ځای ته لاس لګول، غلا کول، زنا کول. الله دې مونږ او تاسو ټول دې بچي. غرض دا دی چې د انسان هر اندام کې رڼا رڼاي. د داسې مجالسو مقصد دا دی چې زمونږ او ستاسو ایمان مضبوط شي او الله پاک په دې کې رڼا پیدا کړي. نو داسې مجالس جوړوي او دې سره محبت کوي. زمونږ او ستاسو بچي، زمونږ او ستاسو بدن دې ټول ژوندۍ کې به انقلاب راشي. بچي به الله پاک زمونږ او ستاسو د سترګو یخواله ګرځي. زمونږ او ستاسو په زړونو کې به د ایمان رڼا شروع شي. نو چې څومره تیاری دي ټولې به د ژوندۍ نه الله پاک ختمه کړي. دنیا براته روخانه روخانه او قبر براته رڼا رڼای، د حشر میدان براته رڼا رڼای او د جنت په ورځ باندې رڼا رڼای. جنت ته چلاړ شو. الله دې مونږ او تاسو ټول بوزي. الله پاک هم خوشاله کا او الله پاک دې تاسو دا ناس او دا مینا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.